حامان او د هغو لښکرو ته هماغه څه ور وښیو چې له هغو سره یې ویره وه. وأوحينا إلى موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. مونږ د موسی امور ته الهام وکړ چې ده ته تی ورکړه، بیا کله چې له تا سره د هغه د سر خطر وي نو هغه په سیند کې وغورځوه او هیڅ ویره او اندېښنه مه کوه. مونږ هغه تا ته راګرځوونکي او له پیغمبرانو څخه د هغه جوړوونکي یو. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. په پای کې د فرعون کورنۍ هغه له سیند نه راوویست تر څو چې هغه د هغو لپاره دښمن او د هغو لپاره د خفګان سبب شي. خبره دا ده چې فرعون او د هغه لښکر په خپله دسیسه کې غلط شوي وو. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. د فرعون میرمن هغه ته وویل دی زما او ستا لپاره د سترګو روښنایي دی، مې وژنه، کیدای شي چې دی زموږ لپاره ګټور ثابت شي، یا به یې په زوی ولی ونیسو او هغوی له عاقبت نه ناخبره وو. وأصبح فؤاد موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. اخوا د موسی د مور زړه درزید، هغې به د هغه راز برملا کړی وای که موږ د هغې زړه نه وای ډاډه کړی تر څو چې هغه زموږ پر وعدو باندې له ایمان راوړونکو څخه واوسي. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. هغې د هلک خور ته وویل په هغه پسې ورشه، وروسته ځه. نو هغې له ګوښې نه هغه په داسې شان تر نظر لاندې وساتو چې دښمنان پرې ونه پوهېدل. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. او مونږ پر موسی باندې لا د مخه د شلو ورکوونو تیونه حرام کړي وو. د دغه حالت په لیدلو سره د موسی خور هغو ته وویل ایا زه تاسې ته د یو داسې کور نښه درکړم چې د هغه اوسیدونکي د ده پالنه پر غاړه واخلي او په خیرخواهۍ سره یې وساتي. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. په دې توګه مونږ موسی بیرته خپلې مور ته راوست تر څو چې د هغې سترګې روښانه شي او غمجنه ونه اوسي او په دې وپوهیږي چې د الله وعده رښتیانۍ وه، خو زیاتره خلک په دې خبره نه پوهیږي. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. کله چې موسی د خپل ځوانۍ پوره سن ته ورسېد او د هغه وده بشپړه شوه نو موږ هغه ته حکم او علم ورکړ. موږ نیکانو ته همدغسې مکافات ورکوو. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين.
یوه ورځ هغه ښار ته په داسې وخت کې ننوت چې د ښار خلک په غفلت کې وو. هلته هغه ولیدل چې دوه تنه په جګړه دي. یو د هغه د خپل قوم څخه و او بل د هغه د دښمن په قوم پورې مربوط و. د هغه د قوم سړي د دښمن د قوم د وګړي پر خلاف له هغه نه مرسته وغوښتله. موسی هغه یو سوک وواهه او د هغه کار یې پای ته ورساوه. د دې حرکت له صادرېدلو سره سم موسی وویل دا د شیطان پلمسون کار دی. هغه سخت دښمن او ښکاره بېلارې کوونکی دی. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. بیا یې وویل ای زما پروردګاره ما پر خپل ځان ظلم وکړ، ما ته بښنه وکړه. نو الله هغه ته بښنه وکړه، هغه ښه بښونکی او خورا مهربان دی. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. موسی ژمنه وکړه چې ای زما ربه دغه احسان چې تا پر ما باندې کړی دی له دې وروسته به زه هیڅکله د مجرمانو ملاتړ نشم. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. بله ورځ هغه د سهار په توره خړه ویریدونکی او له هرې خوا د خطر په احساسولو څارونکی په ښار کې روان و چې په ناڅاپي ډول څه ګوري چې هماغه سړی چې پرون یې له ده نه ننګه غوښتې وه نن بیا ده ته د فریاد غږ کوي. موسی وویل ته خو په ښکاره توګه ډېر ګمراه سړی. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. Met meer dan 25 jaar ervaring binnen de weegtechnologie heeft Alwege وما تريد أن تكون من المصلحين. بیا کله چې موسی اراده وکړه چې دښمن قوم ته په منسوب سړي باندې حمله وکړي نو هغه وویل ای موسی آیا ته نن غواړې ما هم همغسې ووژنې لکه څنګه چې د پرون یو سړی وژلی دی؟ ته غواړې چې په دې هیواد کې د جبر کوونکي په حیث اوسېږې، اصلاح کول نه غواړې؟ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. له هغه وروسته یو سړی د ښار له لرې ګوښې نه په منډه راغی او ویې ویل ای موسی د سردارانو یعنې د فرعون د درباریانو په منځ کې ستا د وژلو مشورې کیږي، له دې ځایه ووځه زه ستا خواخوږی یم. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. د دې خبر له اورېدلو سره سم موسی وویرېده او په څارنه اندېښمن ووت او هغه دا دعا وکړه چې ای زما ربه ما له ظالمانو څخه وژغوره. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. له مصر نه په وتلو سره چې کله موسی د مدین خواته مخه کړه نو ویې ویل هیله ده چې زما رب ما په سمه لاره سیخ کړي. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ
كبير. او کله چې هغه د مدین د اوبو څاه ته ورسېدو نو ویې لیدل چې ډېر خلک خپل څاروي اوبه کوي او له هغو نه بېلې یوې خواته دوه ښځې خپل څاروي څاروي. موسی له دغو ښځو پوښتنه وکړه تاسې څنګه اندېښمنې یئ؟ هغو وویل موږ خپلو څارویو ته اوبه نشو ورکولی تر څو پورې چې دغه شپانه خپل څاروي بوځي او زموږ پلار ډېر زیات سپین ږیری سړی دی. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. د دې په اورېدلو سره موسی د هغو څاروي اوبه کړل. بیا یو سیوري ځای ته لاړ او ویې ویل پروردګاره هره ښېګڼه چې تا پر ما نازله کړې ده زه هغې ته اړ یم. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. ځان لا نه و شوی چې له هغو دوه نجونو نه یوه په شرم او حیا سره را روانه ده ته راغله ویې ویل زما پلار تا غواړي تر څو تا چې زموږ لپاره څارویو ته اوبه ورکړي دي د هغه اجرت درکړي. موسی چې کله هغه ته ورغی او هغه ته یې خپله ټوله قصه واوروله نو هغه سړي وویل هېڅ مه ویرېږه اوس ته له ظالمانو څخه ژغورل شوی. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. له هغو دوه نجونو نه یوې خپل پلار ته وویل پلار جانه دغه سړی نوکر ونیسه دی تر ټولو یو غوره څوک دی چې نوکر ونیسي ځکه چې قوي او امانتکار دی. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. د هغې پلار موسی ته وویل زه غواړم چې له خپلو دغو دوه لوڼو څخه یوه تا ته په نکاح درکړم په دې شرط چې ته تر 8 کلونو پورې له ما سره نوکري وکړې او که 10 کاله پوره کړې نو دا ستا خپله خوښه زه پر تا سختي کول نه غواړم ته به ما انشاءالله ښه سړی ومومې.